السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په ویډیو کې به تاسو راخم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د آیفون 13 په شانتې سیټینګ خپل په موبایل کې وکړئ. مطلب خپل له موبایل هر څه مکمل سیستم چې دی هغه تاسو بالکل د آیفون 13 په شانتې راکړئ. نو قدرمنو دغه طریقه درته راښایم من نوې ویډیو کې ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مخکې نه مخکې نوټیفیکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ. دا سبسکرایب کوئ خوا کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. د لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن او کمنټس کې راکړی دی. تاسو به سمپل هملته نه دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. ټیک ده. کله هم چې تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کول آف کړئ. تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده. لږ شانتې انتظار به ورته وکړئ، لږ شانتې ټایم به اخلي. د هغې نه بعد تاسو ته د هغې سیټینګ بس دارنګې راشي. نو تاسو به دغلته کې دغه سیټینګ هم په دې طریقې سره وکړئ. دا وګورئ تاسو دلته کې صحیح ده. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ دغه اپلیکیشن به تاسو کول آف کړئ. نو اول خو تاسو له په دې کې وال پیپرز راشي. ټیک ده. آیفون 13 کې چې کمې وال پیپر دي هغه ټول وال پیپر تاسو ته دلته کې ملاویږي. تاسو به څه وکړئ سمپل له دې ځای نه به خپل د چایس وال پیپر سلیکټ کړئ. یو فرمیشن به غواړي سمپل هغه فرمیشن به دې ته تاسو الاف کړئ. دا اوکې یو آپشن یې تاسو له راکړی دی انیبل. دا ټول فرمیشن وغیره به دې ته تاسو څه کوئ الاف کړئ. دلته کې که اوس تاسو وګورئ نوټیفیکیشن فرمیشن هر څه چې غواړي دغه فرمیشن وغیره ټوټل تاسو دې له د دې ځای نه څه کړو ورکړل. صحیح ده. دا به نه بلکې تاسو دلته کې تاسو وګورئ فل سکرین یا هاف سکرین چې څومره تاسو غواړئ هغه به تاسو له دې ځای نه څه کوئ سلیکټ کړئ. دغه سیټینګ به واخلئ. اوس چې کله هم تاسو دغه سیټینګ وکړئ نو دلته کې تاسو وګورئ تاسو دلته کې پلی سټور چینج شو، اپ سټور ته راغلو. دغه شانتې مکمل هغه څه سیټینګ هم چې دی که نه ستاسو د موبایل کم چې تاسو په آیفون کې وینئ نو هغه د آیفون هغه سیټینګ دلته کې تاسو سره څه وشو هغه ستاسو موبایل ته راغلی. دلته که اوس تاسو سین کوئ نو آیفون والا کم سایډ بار چې وي یا سایډ ته چې کم بټن وي سوایپ والا هر څه چې وي نو هغه ټوټل دلته کې تاسو ته میلاویږي. دا وګورئ دلته کې د آیفون په شانتې هغه انیمیشن بار والا بټن پکې هم راله. بالکل مکمل ستاسو سیټینګ چې دی هغه د آیفون په شانتې شو. د آیفون 13 کم سیټینګ چې تاسو وګورئ نو هغه سیټینګ تاسو له دلته کې راغلی. له پاسه که تاسو سیګنل چک کوئ دغلته کې تاسو بیټري هیلث چک بیټري پرسنټیج وګورئ یا سیګنل وګورئ هر څه مکمل هغه سیټینګ تاسو سره دلته کې د آیفون راغی. دا وګورئ دلته کې هغه آیفون کې چې کوم بټن وي یا کنټرول سنټر چې وي هوم له راشي نو دغه ټول سیټینګ مکمل ستاسو د انډرایډ هغه چېرته کې لاړو هغه بالکل د آیفون په شانتې شو. نو قدرمنو دا ډېر یو ښکلی اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به وي. که خوښ شوی وي لایک کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.